بسم الله الرحمن الرحیم. دغه یو ضروري پیغام د چمن د ټولو پښتنو پورې او د پښتنو د ټولو سیمو د مشرانو پورې ورسوئ چې په نن ورځ کې 3 ځای بم د مکې وسوې چې په هغه کې 40 کورو ته جنازې ولاړې، 40 تنه کې شهیدان سو. نو خدای مکه سبا د الیکشن ورځ ده، سبا بیا داسې بدنظمي جوړه نه سي زموږ په وطن کې، زموږ علاقه په وینو سره نه سي. د ټولو مالیې د مشرانو څخه مې خواست دی چې تاسو پر خپل پولینګ سټیشنانو باندې نظر وساتئ او خپل ماشومان د کورو څخه د بندې مه راپرېږدئ، مه پر پولینګ سټیشن باندې رش جوړوئ. او زما د چمن د ټولو ښاریانو څخه دا خواست دی چې پر امن الیکشن وکړي، پر امن خپل ووټونه جمع کړي، رد و بد پوچ ویل یا د چا سره لاس و ګریوان کېدل یا په پولینګ سټیشن کې بدماشي کول یا یو بل ته په بد نظر کتل یا د پارټیانو در مابین چې کوم اختلاف دی هغه پر پولینګ باندې ښکاره کول، دا معنا نه لري. په کار دا دی زموږ د وطن انتظامیه چې کومه ده هغه پر پولینګ سټیشن باندې خپله سکیورټي ډېره ودري، ځکه چې په چمن په کوټه او په ډېرو سیمو کې د بم د پټاوېدلو خطرې شته. نو په کار دا دی انتظامیه موږ ته عوام ته هم امن راکړي، زموږ غم هم وخوري، ځکه چې موږ بیا په الیکشن په ورځ باندې دلته په وینو لړلي یا خدای مکه یو بم چاودنه راکیسه وي، بیا به الیکشن پاتې، موږ به په خپل غم او درد باندې اخته یو. دغه پیغام یې په دې ضروري وبولئ چې د ټول وطن د ولس څخه مې دا خواست دی چې خپل ماشومان و پولینګ سټیشنانو ته مه پرېږدئ، پر یو ځایي باندې ډېر رش مه جوړوئ چې بیا خدای مکه فرش کې یو داسې کیسه پېښه شي چې بیا زموږ د وطن الیکشن پاتې موږ په غم باندې اخته یو. دغه پیغام مخ ته در سره نشر کړي چې در ټولو پښتنو در مشرانو در ذمهواره خلکو پورې ورسېږي چې زموږ په وطن کې حالات برابر نه دي، الیکشن دې پر امن طریقه باندې وشي. کم څوک چې د الیکشن نه کوي بایکاټ دی هغه دې و پرلت ته راسي، د هغه د پرلت نن 118مه ورځ وه چې د دوام یې درلودی. د پرلت د ځینو خلکو د خوا دا ویل سوي وو چې کم څوک ووټونه نه کوي یا کم څوک ووټ نه استعمالوي هغه دې سهار وختي خپل پرلت ته ځانونه راورسوي. نو د انتظامیې څخه مې هم دا خواست دی د دغه ویډیو د لارې چې موږ ته امن سیفټي راکړه، موږ ته خپل سکیورټي ګارډز پر پولینګ سټیشن باندې په کار دي، ډېرې پر مشکوکه خلکو باندې د سکیورټي نظر وي. نو موږ غواړو چې دغه زموږ د وطن الیکشن په امن طریقه باندې وشي، چې دلته خدای مکه زموږ وطن په وینو د نورو ضلعو رقم په وینو سور نه سي. ډېره مننه، کور مو ودان.